نن بیا ډرایور ګلاب کاکا د امجد په کور کې د میاشتې د خوراک څښاک سودا او نغدي روپۍ ورکړې او واپس چې یې د بنګلې په ګیټ موټر را دننه کړو نو د هارن سره یې د بیبي ګل پام ځان په لره وګرځوه چې ډېره په سوچ کې ډوبه وه. په ګراج کې د موټر پارک کېدو نه پس ترې بیبي ګل تپوس وکړو چې ګلاب کاکا د امجد کور کې د هغوی حال څنګه و. نو ګلاب کاکا یوه اوږده ساه واخیسته، ویې بیبي ګل حال یې په زوړ حال دی. د امجد د سترګو علاج روان دی خو ډاکټران وایي چې نظر به یې واپس رانشي. او امجد رانه نن بیا لکه د مخکې په شان دا پوښتنه وکړه چې کاکا تاسو د ډېرو کالو راسې موږ له کور ته هره میاشت کې د خوراک څښاک سودا او زما د علاج لپاره خرچي له روپۍ راوړی، خو تاسو دا حال ونه وی چې دا ثواب څوک ګټي چې په دومره مصروفه ژوند کې مونږ هره میاشت کې یاد یو. نو ما ورته ستاسو د وینا مطابق همهغه زوړ جواب ورکړو. بس هر څوک چې دی تاسو ورته دعا کوئ چې دنیا او آخرت یې ښه وي. نو د امجد هر ځل دا دعا وي چې الله دې ورته د دواړو جهانونو خوشحالي نصیب کړي چې په موږ دومره نظر لري. د ګلاب کاکا په دې خبره بیبي ګل روغ غوندې خپلې اوښکې پاکې کړې. ګلاب کاکا چې د بیبي ګل سره د سوال جواب نه پس بیرته ګرځېدلو خو په نیولې شو او هغې ته یې وویل چې بیبي ګل زه ستاسو د پلار په ځای یم، نو آیا زه ستاسو نه دا پوښتنه کولی شم چې دا څه راز دی چې هره میاشت د امجد په کور کې د سودا ورکولو نه پس تاسو حالت ډیر خراب وي او سترګې مو لمدې وي. بیبي ورته ووی چې او هو ګلاب کاکا بېشکه تاسو زما د پلار په شان یې او ستاسو دا حق جوړیږي چې د دې راز د حقیقت نه تاسو خبر شئ. بیبي ګل د ماضي وختونو کې ډوبه شوه او ګلاب کاکا ته یې وی چې کاکا امجد زما د پلار له اړخه رشته دار دی. زما او د امجد د کورنو د مشرانو په صلح د خولې د وینا رشته شوې وه. موږ دواړه هم په دې رشته خوشحاله وو. امجد په پنجاب کې د دویانو کیمیکلو په یوه کارخانه کې نوکر و. په دغه تنها یې د ژوند ګاډی روان و ځکه چې امجد د مور پلار ایکي یو او د تیر عمر اولاد و. امجد چې کومه کارخانه کې کار کولو یو ورځ په هغې کې د دویانو کیمیکلو د ډرم چاودنه وشوه چې د امجد د سترګو نظر پکې لاړو. دغه ورځ زما لپاره ډېره د خفګان وه او هره ورځ زما نول خوراک سیوا کېدو. د امجد کور کې د ګټې وټې نور څوک نه وو. د هغه د سترګو د نظر تلو سره د هغوی د کور معاشي حالت ډېر خراب شو. مور او پلار یې بوډاګانو هغوی ته دغه ساعت د کور سنبالولو لپاره د کلکو مټو ضرورت و چې د معاشي حالت سره سره د امجد همسا هم جوړ شي. ما په ساینس کې 14 کړی و. ما سوچ کولو چې که ما ته چېرته پرایویټ سکول کې استادي او یا هسپتال کې د نرس جاب میلو شي نو زه به په دې ذریعه د امجد د کور معاشي حالات کنټرول کولی شم. زه به شپه ورځ دې سوچونو کې اخته وم. یو ورځ مې پلار مور سره په شور خبرې کولی چې ما غوږ ونیولو نو پلار مې مور ته وی چې د امجد د سترګو نظر نشته، زه څنګه یو وړون ته لور په نکاح کړم، دې نه خو ښه ده چې په دریاب یې لاهو کړم. مور مې ورته زاري کوله خو پلار مې سخت مزاجه و. وی بس زما یوه خبره ده، جواب ورته ولیږه. د دې خبرې اورېدو سره لکه زما په سر چې تندر ارتو شوي وي. د پښتو د معاشرې او حیا له وجې زه چپ پاتې شوم. د امجد د کورنۍ له خوا څه مشران زما پلار ته په جرګه راغلل خو پلار مې ونه منله او صندوق کې یې د امجد کور ته واپس ولیږلو. شپه ورځ زما جړه خوراک شروع شو. ما سره د امجد د مینې غم نه بلکې د هغوی د ټول کور د معاشي بدحالۍ غم و چې پلار او مور یې بوډاګان دي، امجد په سترګو ړوند دی، د هغوی د کور معاشي پایه به څنګه چلیږي. زما د پلار د انکار نه وروستو د امجد د ټبر د مشرانو په صلح امجد ته یوه بې اسرې کونډه ښځه چې ورسره 2 ماشومان یو هلک او یوه جینۍ یتیمان هم په نکاح کړې شوه چې د امجد خدمت او کور یې سنبال کړي شي، ولې چې د امجد مور او پلار بوډاګان او کمزوري وو. بیبي ګل ګویا نه وه. وی ګلاب کاکا زما تعلیم هم و، الله حسن هم را کړی و، په ما به له هغه ښې رشتې راغلې خو زما مور او پلار به زما د انکار له وجې مجبوره وو. زه د پلار په دغه رویه او د امجد د کور په حالت خفه وم، نو ما به ځکه د هرې رشتې نه انکار کوه. یو کال پس ما زړه کې فیصله وکړه چې زه به داسې سړي ته د رشتې ښه کوم چې ډېر مال جایداد یې وي،
هغه مال جایداد به نیم ما پسې لیکي چې زه پرې د امجد د کور پالنه او د هغه د سترګو علاج وکړم. او همدغسې وشوه چې ما د مقدر خان د رشتې لپاره ښه وکړل. نو پلار مور مې ډېر پریشانه وو. زه یې زور له ونیولم، ویې دا ته څه کوې؟ چېرته تعلیم یافته او ځوان سړي ته د رشتې ښه وکړه، دا سړی خو ستا نه په نیم عمر مشر دی. خو ما چې کومه خبره زړه کې نیولې وه په هغه خبره کلکه ولاړه وم. مور پلار زما د فیصلې نه مجبوره شول. ما یو کونډ او د میرات سړي رشتې ته غاړه کېښوده، فقط په دې خاطر چې له دې رشتې په ذریعه به د امجد د کور او علاج خرچه روانه وي. او دغه شان زما رشته د مقدر خان سره د نیم جایداد په شرط وشوه. او د هغه وخت نه زه د خپلې حصې په پیسو د امجد کورنۍ سره مدد کوم، په دې خاطر چې د خپلې مینې او زړې رشتې حق ادا کړم. بیبي ګل په سلګو کې د ګلاب کاکا نه تپوس وکړو چې کاکا ما خپله ځواني په دې جذبه قربان کړه، نو آیا ما د امجد د مینې حق ادا کړو که نه؟ ګلاب کاکا هم خپلې اوښکې پټې نه کړې شوې. وی بیبي ګل تا د خپل ټول ژوند ساګانې امجد او د هغه کورنۍ ته وربخلي دي. بیبي ګل ته زما د سوچ نه هم ډېره عظیمه یې.